پاسپورت بیا دې ورور څوک اعلان نه کوي چې زموږ پاسپورت ولې راوسوځي یا ولې راڅیرې کړي موږ ور هر قدم د دې ماما د سرکار سره د پاکستانی ریاست پر ضد د چمن پر لط تازه اقدام او د منظور پښتین تازه اعلان وایي زور ته نه تسلیمیږو طالبان هم باید پاسپورت ونه مني جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ د سویلي پښتونخوا په چمن کې پر لطوالو تېره شپه ناوخته په چمن ښار کې د پاسپورت ادارې مخې ته کانټینرونه کېښودل او د یادې ادارې دروازه یې وتړله دوی وایي که مسافر پر پاسپورت تګ راتګ وکړي پاسپورټونه به یې ترې څیرې کړي د چمن پر لطوالو د یکشنبې په ماښام د ناوخته په چمن ښار کې د پاسپورت ادارې دروازه د کانټینرونو په ایښودلو وتړله دغه پرلتوال وایي یو شمېر کسان د پرلت له پرېکړو څخه سرغړونه کوي او د سپین بولدک چمن پر دروازه په پاسپورت تګ راتګ کوي چې دغه کار یې پرلتوالو ته د منلو وړ نه ده د چمن د لغړي اتحاد مشر او د پرلت سرلاری غوث الله چکزی وایي موږ ریاست ته دا وایو چې د پاسپورت پرېکړه دې بدله کړي زموږ یو شمېر کسان په دې نه پوهېږي چې څه مو په خیر دي موږ له طالبانو هم دا غوښتنه کوو چې پر پاسپورت د خلک دغه لوري ته نه راپرېږدي خو بیا هم که څوک پر پاسپورت تګ راتګ کوي موږ خلک څارو او پاسپورټونه یې ورته سوځوو او د هیڅ زور ته نه تسلیمیږو موږ به تر دې وروسته نور ورته عملونه هم ترسره کړو پلتوال وایي له خپلو غوښتنو او مبارزې څخه په کلکه دفاع کوي او چاته اجازه نه ورکوي چې په چمن کې پاکستانی پاسپورت جوړ او یا هم په پاسپورت تګ راتګ وکړي بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر وایي چې خپل غورځنګ کې د بدلون او د چارو د لاسمون او پرمختګ لپاره پر نوي منشور کار کوي منظور پښتین له مشال راډیو سره په خبرو کې وایي داسې منشور جوړوي چې د پښتني ټولنې اړتیاوې ځواب کړي او د نورو قومونو د منشور کاپي نه وي هغه له مشال راډیو سره په تازه مرکه کې وایي چې پښتون قوم له پښتون ژغورنې غورځنګ ډېرې تمې لري او دوی پوهیږي چې د دوی اوسنی منشور دومره نه دی چې د پښتانه وطن د هر کلي ځوانان مشران خویندې میندې پکې ځانونه وویني تاسو په دې اړه څه نظر لرئ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ